غزل ده چې په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، حالاتو وکرل په لارو کې شیشې سیخونه، په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، حالاتو وکرل په لارو کې شیشې سیخونه. او شعر ده چې د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، تا ته څه پته ده په ما باندې ټومبې سیخونه، د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، تا ته څه پته ده په ما باندې ټومبې سیخونه. او شعر ده چې وده کېږې د بڼو سره د څه چل وکړې، چې وده کېږې د بڼو سره د څه چل وکړې، چې وده کېږې د خپل ځان سره د ږدې سیخونه، چې وده کېږې د بڼو سره د څه چل وکړې، چې وده کېږې د خپل ځان سره د ږدې سیخونه. د کور و مخته زما لویه هدیره پرته ده، د کور و مخته زما لویه هدیره پرته ده، د نصیحت را سره ډکه سپاره پرته ده، او د چا له غمه چې ما ټکې خوب هم نه دی کړی، د چا له غمه چې ما ټکې خوب هم نه دی کړی، هغې ته ګوره خپله څه خوره وره پرته ده، او هسې قدغن په آینې تورونه مه لګوه، هسې قدغن په آینې تورونه مه لګوه، لږه اینا ګوره سړیه سرچپه پرته ده، او نه زمونږ ښار ته چې د ځینې خلک څنګه رادرومي، نه زمونږ ښار ته چې د ځینې خلک څنګه راځي، زمونږ په ښار کې په قدم قدم پوسته پرته ده، او لکه چې وشیندي اوبه څوک د ګلاب په پاڼو، لکه چې وشیندي اوبه څوک د ګلاب په پاڼو، په اننګیو یې بیخي داسې خوله پرته ده، او په دوه سترګو کې د دوه سمندرونه پټ دي، په دوه سترګو کې د دوه سمندرونه پټ دي، مسته خندا کې د یوه مسته زلزله پرته ده، او نعیمه کال مخکې مې د چا د شونډو سکه کړې، نعیمه کال مخکې مې د چا د شونډو سکه کړې، نعیمه اوس مې هم په خوله کې هغه ذایقه پرته ده. ګرانو کتونکو مینوالو زاریان د وړمو په سلامونو نیک هیله احترامات په ستړي ماشي هر کلی کوم په دغه امید چې روغ جوړ او خوشحاله به وئ. نن زما په خوا کې د هندارې په سکرین چې تاسو کوم شخصیت ګورئ هغه نعیم الله نعیم صاحب دی. راغلی یو نن به د سره د ادبي هلو ځلو په هکله د سره پوښتنې کوو او شاعري به هم ترې ناروو. په ټولو نه اول زه په خپل پروګرام هنداره کې نعیم الله نعیم صاحب تاسو ته مینه او هرکلی وایم. ډیره مننه آریان صاحب، زه خو اول د تاسو ډیره مننه کوم چې تاسو ما ته په خپل هندارې پروګرام کې بلنه راکړه، تاسو ډیره مننه. مننه نعیم صاحب، د پروګرام شروع به د غزل نه کوو بیا به مخکې ځو. غزل نه مخ شوې سې شعري نه ویم آریان صاحب چې ههې و ماته او ما هم ههې ته ډېر زړه کېږي. ههې و ماته او ما هم ههې ته ډېر زړه کېږي، یو ځل مې دواړو په یو ځای یوې شپې ته ډېر زړه کېږي. ههې و ماته او ما هم ههې ته ډېر زړه کېږي، یو ځل مې دواړو په یو ځای یوې شپې ته ډېر زړه کېږي. او شعر د آریان صاحب چې بې له خونده که او بل چاته سجده رواوه، بې له خونده که او بل چاته سجده رواوه، ما مې د خپلې مور په خپو سجدې ته ډېر زړه کېږي. بې له خونده که او بل چاته سجده رواوه، ما مې د خپلې مور په خپو سجدې ته ډېر زړه کېږي. او شعر د آریان صاحب زما د خوښې شعر ده چې د هجر لمر ته ډېر په ګرمو شګو ورغړېدم، د هجر لمر ته ډېر په ګرمو شګو ورغړېدم، نور مې د ستا په څنګ کې ستا سایې ته ډېر زړه کېږي. او غزل متلادو چې پیسې یې په جیب کې وي خو ګوړې له خولې ورېږي، پیسې یې په جیب کې وي خو ګوړې له خولې ورېږي، د بعضې خلکو د ښایست نه خو لمبې ورېږي. پیسې یې په جیب کې وي خو ګوړې له خولې ورېږي، د بعضې خلکو د ښایست نه خو لمبې ورېږي. او شعر ده چې سږ کال مو ځمکې
ګوره تور فصلونه وټوکول. سږ کال مو ځمکې ګوره تور فصلونه وټوکول، اوس په باران کې د باران سره ایرې ورېږي. سږ کال مو ځمکې ګوره تور فصلونه وټوکول، اوس په باران کې د باران سره ایرې ورېږي. او شعر ده چې ځینې مرغان په یوه دانه پسې خپل سر ماتوي، ځینې مرغان په یوه دانه پسې خپل سر ماتوي، په ځینو خدایه د باران په څېر دنې ورېږي. ځینې مرغان په یوه دانه پسې خپل سر ماتوي، په ځینو خدایه د باران په څېر دنې ورېږي. او داسې څوک نشته چې د دې سړي نه ژبه پرې کړي، داسې څوک نشته چې د دې سړي نه ژبه پرې کړي، د دې سړي د خولې نه سره سر پیتنې ورېږي. او شعر د اریان صاحب چې نن خو چې مړ نشمه، نن خو مې چې زړه ونچوي، نن خو چې مړ نشمه، نن خو مې چې زړه ونچوي، نن خو مې بیا څوک په زړګي بیا اندازې ورېږي. او نن خو چې مړ نشمه، نن خو مې چې زړه ونچوي، نن خو مې بیا څوک په زړګي بې اندازې ورېږي. او آخري شعر ده چې نهیمه ستا شعر به په زړونو اثر ولې نه کړي، نهیمه ستا شعر به په زړونو اثر ولې نه کړي، د هر یو توري نه ځان ځان لمنې ورېږي. ډیره مننه نعیم الله نعیم صاحب. لکه څنګه چې تاسو په ادبي دنیا کې د نعیم الله نعیم په نوم پیژندل کېږئ، که زموږ مینوالو سره مو خپله لنډه شن پیژنګلو وکړه نو دا به ډېره ښه وي. پیژنګلو خو اریان صاحب لکه نوم مې نعیم الله دی او قلمي نوم نعیم استعمالوم، په کوم تپیه او شاغ جنت خیل. ډیره مننه نعیم الله نعیم صاحب. هغه کوم وخت چې تا دا مخصوصه کړله، یعنی په نعیم کې دننه یو شاعر ژوند کولو، هغه کوم وخت چې تا د شاعرۍ لیکل پیل کړل؟ اریان صاحب زه لکه ډېر ماشوم چې ما ته به شعر او شاعري ډېر خوند راکاوه، ما به شعر اورېدو، ما به شعر لیکو. خو بس داس په وخت سره د 2005 رسې زه شعر لیکو، د شعر ویل مې پیل کړي. ډیره مننه. نو دا خو بلها وخت کېږي چې تاسو د شعر دنیا ته راغلي یئ، نو آیا تاسو څه مواد هم لرئ؟ کتاب هم شته مو؟ کتاب مو چاپ کړی دی او که نه مو دی چاپ کړی؟ کتاب خو اوسه پورې مې لا چاپ کړی نه ده، خو مواد شته او انشاءالله کتاب ته مې نیت ته، کتاب به انشاءالله چاپ کوم. ډیره ښه ده. داسې کوم یو شخصیت دی چې هغې نه تاسو متاثر وئ، تاسو خپل استاد ګڼئ یا چا په شعر پوهه کړي وئ، داسې څوک شته؟ زه لکه اریان صاحب د هر ښه شعر نه زه متاثره کېږم، هر چې د چا شعر وي چې ښه شعر وي پیغام ولري او موته خوند راکوي. خو لکه اوس په د اوس شاعرانو کې چې کم دی که نه، زه چې د کم شاعر ماته شعر خوند راکوي، د کم شاعر ماته زړه ته کوزېږي، درویش درنای صاحب ده. ډیره مننه. داسې کوم یو ادبي صنف دی چې تا ته ډېر خوند هم درکوي او تاسو زیات کار هم پکې کړی وي؟ ما ته په غزل خوند راکوي، زه په غزل کې کار کوم، غزل خوند راکوي، زما د خوښې صنف غزل دی. مننه. داسې کوم ادبي تنظیمونه شته چې هغې سره تاسو ناسته پاسته وي او باقاعده مو تاسو تعلق وي ورسره؟ ادبي تنظیمونه خو مخکې دلته زموږ خپله کلي کې یوه ټولنه وه، سپوږمۍ ادبي ټولنه، یې سره مې ناسته پاسته وه، او په اماراتو کې مې پښتانه مترقي لیکوال سره ناسته پاسته ده. ډیره مننه نعیم صاحب. د پروګرام په دې برخه کې بیا یو دوه غزل در نارووم، بیا به خپله مرکه راغونډوو. مننه. غزل ده چې په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، حالاتو وکرل په لارو کې شیشې سیخونه. په هر قدم باندې مې تللي دي پخپې سیخونه، حالاتو وکرل په لارو کې شیشې سیخونه. او شعر ده چې د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، تا ته څه پته ده په ما باندې ټومبې سیخونه. د ته چې وخندې په ناز او رانه مخ واړوې، تا ته څه پته ده په ما باندې ټومبې سیخونه. او شعر ده چې وده کېږې د بڼو سره د څه چل وکړې، چې وده کېږې د بڼو سره د څه چل وکړې، چې وده کېږې د خپل ځان سره د ږدې سیخونه، چې وده کېږې
د بڼو سره د څه چل وکړې چې وده کېږي د خپل ځان سره د ږدې سیخونه او کمې په خپو کې واړه مات شي ګوره در به شمه کمې په خپو کې واړه مات شي ګوره در به شمه که راته وکري څوک ستا تر دروازې سیخونه کمې په خپو کې واړه مات شي ګوره در به شمه که راته وکري څوک ستا تر دروازې سیخونه او آخري شعر ده چې نهیمه تا خو ترېنه تمه د مرهم کوله نهیمه تا خو ترېنه تمه د مرهم کوله هې خو راوړې د خپل ځان سره چړې سیخونه نهیمه تا خو ترېنه تمه د مرهم کوله هې خو راوړې د خپل ځان سره چړې سیخونه زبردست. نور به سره شریک یو غزل به بل در سره شریک کړم چې غزل ده چې ځمکه د مالګې ده په غوسو غوسو خپو مزل دی ځمکه د مالګې ده په غوسو غوسو خپو مزل دی بې له تجوند څه دی جانانه په شیشو مزل دی ځمکه د مالګې ده په غوسو غوسو خپو مزل دی بې له تجوند څه دی جانانه په شیشو مزل دی او شعر ده چې د چا لیتنه راوتلو خولو زار مو شمه د چا لیتنه راوتلو خولو زار مو شمه څه پرورو مو بیا روان په اننګو مزل دی د چا لیتنه راوتلو خولو زار مو شمه څه پرورو مو بیا روان په اننګو مزل دی او شعر ده چې د غلامۍ مهار مو داسې پوخ لپوزې وتې د غلامۍ مهار مو داسې پوخ لپوزې وتې مونږ تل کړې د بل چا پیشرو مزل دی او شعر ده چې تا ته درتله هم ښکلیا یاره په لمبو مزل دی تا ته درتله هم ښکلیا یاره په لمبو مزل دی و تا نه رتله هم ښکلیا یاره په لمبو مزل دی تا ته درتله هم ښکلیا یاره په لمبو مزل دی و ستا نه رتله هم ښکلیا یاره په لمبو مزل دی او شعر ده چې ستا د وصال وریځ مو چرته په سر ونه درېده ستا د وصال وریځ مو چرته په سر ونه درېده تل د هجران په سپېرو دښتو په غرمو مزل دی ستا د وصال وریځ مو چرته په سر ونه درېده تل د هجران په سپېرو دښتو په غرمو مزل دی او شعر ده چې نهیمه خوب لکه شبنم د ګل په غیږ کې غواړې نهیمه خوب لکه شبنم د ګل په غیږ کې غواړې ډېر په دې لاره په تیرو تیرو ازغو مزل دی ډیره مننه نعیم الله نعیم صاحب د پروګرام په دې اخري شیبو کې به زمونږ مینوالو ته او د ځوان کول ته تاسو څه پیغام ورکول غواړئ؟ ځوان کول ته خو زه دا پیغام ورکول غواړم چې ځوان کول زمونږ د مستقبل رڼا ده دوی دپاره پکار ده چې دوی تعلیم وکړي په هر لحاظ سره دوی تعلیم وکړي دوی به مخکې لاړ شي. ډیره مننه ګرانو کتونکو دا و نعیم الله نعیم صاحب چې د سره مو د ادب په هکله خبرې اترې هم وکړې او شاعري مې هم ترېنه واروله. اوس د پروګرام په دې اخري شیبو کې ما اریان دور ته او زما ملګری شاعر نعیم الله نعیم ته او زما خپل کیمرامین سید انور عامر ته راکړه اجازت تر بلې مرکې پورې مې په خدای سپارم. د خدای په امان.